سلامونه بیا هم ستړي مشئ او وخت په خیر. هیله ده چې ټول به روغ جوړ واوسیږئ او د صحت جامې به پر تن ولرئ. د سمی ګرافیکس یوټیوب چینل ته بیا هم ښه راغلاست او هرکلی. ګرانو ملګرو، د اډوبي فوټوشاپ د درسونو د لړۍ په لړ کې نن ورځ غواړم چې تاسو ته د کویک سلیکشن ټول او همدارنګه د میجیک وانډ سلیکشن ټول په اړه باندې تاسو ته معلومات درکړم. دا چې کویک سلیکشن ټول څه شی دی او څه ور باندې کولی شو، او همدارنګه میجیک وانډ سلیکشن ټول څه شی دی او څه ور باندې کولی شو. د دوی دواړو کار او دنده به د نن ورځې په ویډیو کې پیژنو او عملاً به ور باندې کار کوو. خو مخکې له دې نه چې ویډیو شروع کړم، که تاسې زما په یوټیوب چینل کې نوي یاستئ او تر اوسه مو زما یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی، نو هیله ده چې همدا شیبه زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. که ویډیو مو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او همدارنګه له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. نو زه د ویډیو په طرف او ویډیو شروع کوو. بیا هم ستړي مشئ. نو راځو فوټوشاپ ته فوټوشاپ اوپن کوو. لکه څرنګه چې تاسو ګورئ دلته ما دغه یو انځور له ځانه سره فوټوشاپ کې اوپن کړی دی. نو دلته به تاسې دغه ټولز بار ته راشئ او په دې کې مخکې چې موږ کوم آبجیکټ سلیکشن ټول ویل، له هغې نه لاندې دوه نور ټولز دي چې یو کویک سلیکشن ټول دی او بل میجیک وانډ ټول دی. نو لومړی ته موږ کویک سلیکشن ټول وایو چې د دې شارټکټ هم ډبلیو دی. په کویک سلیکشن ټول باندې زه کلیک کوم، نو تاسې ګورئ چې دغه ډول یو سرکل له ما سره راغی او د دغه سرکل په منځ کې د جمع یا پلس نښان دی. د دې معنا دا ده چې دا به له موږ سره سلیکشن اډ کوي. نو که چېرته زه دغه انځور ځان ته لږ رازوم کړم او دغه د برش سایز کوچنی کړم، تاسې کولی شئ چې دلته راشئ پراپرټیز بار ته او دلته د دغه برش سایز کوچنی کړئ. نو ما دغه د برش سایز کوچنی کړه د دغه اندازې باندې، او زه دغه آبجیکټ چې کوم په دې انځور کې دی په دغه باندې دغه سلیکشن کوم، کلیک کوم او ډرا کوم یې. نو دا به اتومیټیکلی د هغه یو سلیکشن له موږ سره جنریټ کوي. په دې ډول باندې زه کلیک کوم او دغه ډول باندې دا ماوس ډریګ کوم، نو تاسې ګورئ چې هماغه اندازه یې له ما سره سلیکټ کړله. اوس چونکې دغه کرسر په منځ کې د پلس یا جمع نښان دی، که زه لږ نور هم دغه برش سایز غټ کړم، تاسې ګورئ چې د جمع نښان دی ورکې. نو که زه په هره ساحه باندې کلیک کوم، ډریګ کوم یو هماغه ځای ته یې بوزم، له هغې اندازې سلیکشن به له ما سره اډ کوي، لکه په دې ډول باندې. داسې دلته دا ساحه هم ورسره اډ کوم. دا زه کنټرول 0 کوم چې فټ ټو سکرین شي. له کیبورډ څخه به تاسې کیو وهئ یا به راشئ دلته دغه کویک ماسک کوم آیکن چې دی په دې باندې به کلیک وکړئ تر څو کویک ماسک موډ له تاسې سره آن شي او تاسې وګورئ چې کومه ساحه سلیکټ شوې ده کومه ساحه نه ده. نو که زه په دغه کویک ماسک باندې کلیک وکړم او دا لږ رازوم کړم، نو تاسې ګورئ هغه کومه ساحه چې ما سلیکټ کړې وه هغه ښکاره شوه، روښانه ده، او کومه ساحه چې ما نه وه سلیکټ کړې هغه په ریډ کلر باندې دغه ډول ما سره رنګ شوه او ما ته یې وویل چې دغه ساحه له تا سره نه ده سلیکټ او دغه کومه ساحه چې تا ته روښانه ښکاري دا سلیکټ شوې ده. نو دلته که تاسې وګورئ ځینې داسې ځایونه دي چې هغه له موږ سره نه دي سلیکټ شوي، لکه دغه ځای، ورسره دغه ځای، او ځینې داسې نور ځایونه چې هغه له موږ سره سلیکټ شوي دي او موږ نه غواړو چې هغه سلیکټ شي، او ځینې نه دي سلیکټ شوي موږ غواړو چې هغه سلیکټ کړو. نو د دې لپاره به تاسې بیرته کیو ووهئ، کویک ماسک موډ به آف کړئ او دلته به راشئ دغه ساحه چې له موږ سره سلیکټ ده، نو غواړو چې دغه ساحه موږ ډي سلیکټ کړو، دغه ماینس کړو. نو دلته یو څو اپشنه دي لکه څرنګه چې موږ په مارکي ټول کې ویلي وو چې یو د پلس دی بل ماینس دی. ماینس باندې به تاسې کلیک واخلئ او په دغه ډول باندې به دا دغسې ډریګ کړئ. نو تاسې ګورئ چې هغه ساحه له موږ سره ډي سلیکټ شوه. که غواړئ چې بیرته سلیکشن اډ کړئ، په پلس باندې یا په اډ باندې به کلیک واخلئ او دغه سلیکشن به په دې ډول باندې ورسره اډ کړئ. نو تاسې ګورئ چې دلته دغه ساحه له موږ سره سلیکټ شوې ده، غواړم دا زه ډي سلیکټ کړم، یا به په ماینس باندې کلیک واخلئ یا به له کیبورډ څخه د الټ بټن ونیسئ تر څو تاسې سره د ماینس فرام سلیکشن موډ آن شي. نو زه اوس دغه انځور ګورم په کوم ځای کې چې سلیکشن نه دی اډ شوی، په هماغه ځای کې زه سلیکشن اډ کوم، او په کوم ځای کې چې اضافي اډ شوی دی له هغه ځای څخه یې ډي سلیکټ کوم او ماینس کوم یې. نو دلته سلیکشن نه دی اډ شوی، زه په پلس باندې کلیک کوم او په دغه ساحه باندې دغه ډول ماوس کلیک کوم او ډریګ کوم یې تر څو دغه ساحه له ما سره سلیکټ شي. نو تاسې ګورئ چې دغه ساحه له ما سره سلیکټ شوه. بیا هم دغه ډول زه دغه انځور تعقیبوم، ګورم چې په کوم ځای کې سلیکشن له ما سره
دا ځای تاسو وګورئ دلته اوس سلیکشن له دغه آبجکټ څخه بیرون شوی دی نو زه غواړم چې دا هم دغه آبجکټ سره سم سلیکشن له ما سره وشي غواړم ډي سلیکټ کړم نو آلټ بټن به ونیسئ او په دغه ډول باندې به تاسو وګورئ دلته اوس سلیکشن له ما سره نه دی اډ شوی غواړم اډ یې کړم نو تاسو به په پلس باندې کلیک وکړئ تر څو دغه سلیکشن له موږ سره اډ شي دغه سلیکشن هم زه غواړم چې له ما سره اډ شي نو په دغه ډول باندې به تاسو اډ کړئ بل دلته ځینې وختونه داسې کیږي تاسو وګورئ چې دغه سلیکشن بیا هم له ما سره یو پرفیکټ او مکمل سلیکشن نه دی که زه هر څومره په دې باندې کلیک وکړم هغه بیرون ځای له ما سره سلیکټ کوي او دغه ځای له هم له ما سره سلیکټ کړو نو دا زه بېرته کنټرول زیډ کوم نو که دغه ډول مشکل سره تاسو مخ کیږئ نو د دې لپاره به تاسو له پالیګونل لیسو ټول څخه کار اخلئ فرضاً زه غواړم دغه ساحه چې کومه ده دا په سلیکشن کې دا ډول باندې اډ کړم نو د شفت بټن به تاسو ونیسئ او سلیکشن به ډرا کوئ په دې ډول باندې زه دغه سلیکشن ډرا کوم تاسو ګورئ چې په دغه ډول سلیکشن ما ډرا کړ نو تاسو ګورئ هماغه ساحه له ما سره په هغه ډول باندې سلیکټ شوه زه غواړم دغه ساحه چې دا ډي سلیکټ کړم او له دې څخه یې ماینس کړم نو په آلټ باندې به کلیک واخلئ او هماغه ساحه چې تاسو غواړئ ډي سلیکټ کړئ هماغه باندې به سلیکشن ډرا کړئ زه غواړم دغه ساحه چې کومه ده دا هم له ما سره سلیکټ شوې ده دا زه ډي سلیکټ کړم نو له کیبورډ څخه به بیا هم د آلټ بټن ونیسئ او دغه ډول سلیکشن به ډرا کړئ تاسو کومه اندازه چې غواړئ هغه ساحه ډي سلیکټ کړئ فرضاً زه دومره ساحه غواړم هغه له ما سره ډي سلیکټ شوه تاسو ګورئ دغه ساحه له ما سره نه ده سلیکټ شوې زه غواړم دا هم سلیکټ کړم نو شفت به ونیسئ او دغه ډول یو سلیکشن به ډرا کړئ تر څو هغه ساحه له موږ سره سلیکټ شي او په دغه ډول باندې چې په انځور کې څومره هم ځایونه وي دا ځای له ما سره نه دی سلیکټ شوی زه شفت بټن نیسم او په دغه ډول یو سلیکشن ډرا کوم تر څو هغه له ما سره سلیکټ شي زه غواړم دا ساحه له دغه سلیکشن څخه ډي سلیکټ کړم نو ماینس او دغه ډول باندې تاسو کولی شئ هغه ډي سلیکټ کړئ راځه کنټرول زیرو کړم او کیو وهم نو تاسو ګورئ چې ما سره د دغه آبجکټ ډیر یو ښه سلیکشن شوی دی که دا زه بیا تکي ووهم او کویک ماسک موډ آف کړم کنټرول جی ووهم له ده څخه یو کاپي واخلم او یو ځای ته یې یوسم نو تاسې کولی شئ چې په دغه ډول باندې کویک سلیکشن ټول استعمال زه یو بل انځور ته هلته هم په کویک سلیکشن ټول باندې کار کوو دغه له ما سره یو بل انځور دی راځو کویک سلیکشن ټول سلیکټ کوو که چیرې دغه انځور کې کوم ځای تاسې غواړئ سلیکټ کړئ په هماغه انځور په هماغه سبجیکټ باندې دغه ډول یو سلیکشن ډرا کوئ نو تاسې ګورئ چې دغه انځور له ما سره سلیکټ شو دغه ځای ما غوښتل دومره سلیکشن وکم دا هم له ما سره سلیکټ شو کیو وهم نو تاسو ګورئ چې دغه کومه ساحه چې ما سلیکټ کړې ده همدغه له ما سره روښانه ښکاري او نور کوم ځایونه چې ما نه دي سلیکټ کړي هغه په یو سور رنګ کې ماته وښودل چې دا تا نه دي سلیکټ کړي نو که دلته تاسو وګورئ دغه ساحه له موږ سره نه ده سلیکټ شوې کیو وهو او بیرته راځو دغه ځای ته دغه کوم سلیکشن چې بیرون شوی دی دا به بیرته ماینس کوي آلټ بټن به ورسره ونیسئ او که غواړئ چې بیرته کوم څه سلیکشن یو اندازه اډ کړئ نو پلس یا شفت بټن به ورسره ونیسئ تر څو هغه له تاسو سره اډ شي دغه ساحه که تاسو وګورئ دلته که چیرته زه دغه ډول کلیک کوم نو تاسو ګورئ سلیکشن له ما سره بیرون راوځي او که چیرته زه په آلټ باندې کلیک کوم او دغه سلیکشن دغه ډول بوزم نو تاسو ګورئ چې داخل ته سلیکشن کیږي یعنې هغه سلیکشن له موږ سره پرفیکټ سلیکشن نه کیږي او خرابیږي نو د دې لپاره به بیا هم تاسو راشئ لیسو ټول ته لیسو ټول مو چې کله واخیسته دلته به په آلټ باندې کلیک وکړئ او هولډ به یې کوئ تر څو تاسو سره دغه د ماینس موډ آن شي او دغه ډول باندې هغه ساحه به تاسو ماینس کوي نو که چیرته زه اوس کې ووهم نو تاسو ګورئ چې دغه آبجکټس یو ډیر ښه سلیکشن له ما سره وشو نو که چیرته تاسو غواړئ دا کاپي کولی هم شئ کنټرول جی به ووهئ تر څو تاسو سره کاپي او پیسټ شي او په بل ځای کې برابرولی شئ فرضاً زه په دغه ځای کې په دې ډول باندې برابروم نو دا و موږ سره د کویک سلیکشن ټول کار له کویک سلیکشن ټول وروسته بل ټول دی میجیک وان ټول میجیک وان ټول څه شی دی که چیرته زه میجیک وان ټول سلیکټ کړم او په یو ځای کې کلیک وکړم نو تاسو ګورئ چې دغه ډول یو سلیکشن له ما سره وشو دا چې ما په کوم ځای باندې کلیک وکړو د هماغه ځای څخه تاسو دلته وګورئ ټولرنس ته 32 دی یعنی په هر ځای چې یعنی فرضاً زه دا ډي سلیکټ کوم زه غواړم په دغه ځای باندې چې زما دا کرسر دی دلته کلیک وکړم او په ټولرنس کې له ما سره 32 سلیکټ دی نو که دغه کومه ساحه باندې چې زه کلیک کوم له دې څخه 32 لیوله روښانه رنګ او 32 لیوله تیاره رنګ به له ما سره دغه میجیک وان ټول سلیکټ کوي یعنی که زه دلته کلیک وکړم تاسو ګورئ کلیک ما په یو ځای وکړ او سلیکشن له ما سره په ډیرو ځایونو کې وشو نو دا میجیک کوان ټول کې چې کله ما ټولرنس 32 واخیسته نو فوټوشاپ خپل اتوماتیکلی سرچ کوي هغه کومه نقطه باندې چې تاسو کلیک کړی دی له هغې څخه 32 لیوله
روښانه رنګ او 32 لیوله تیاره رنګ له تاسې سره سلیکټ کوي، هغه که په هر ځای کې او په څومره په انځور کې وي. نو دا زه کنټرول ډي کوم او دغه ټولرنس ورته فرضاً د 32 په ځای باندې 10 ټاکم او بیا هم راځم په هماغه ځای باندې بیرته کلیک کوم. نو تاسې ګورئ چې له ما سره کمه ساحه او لږ ځای سلیکټ شو، ولې چې ټولرنس ورته ما کم وټاکه. نو دا د 10 لیوله د همدغه رنګ روښانه رنګ او 10 لیوله تیاره رنګ له موږ سره سلیکټ کوي. دا زه کنټرول ډي کوم او ټولرنس ورته بیرته هم هماغه 32 ټاکم. نو په هر ځای کې چې زه کلیک وکم تاسې ګورئ د هماغه رنګ روښانه او تیاره رنګ ما سره د 32 لیوله په اندازه باندې سلیکټ کیږي. دلته که تاسې پراپرټیز بار کې وګورئ بیا هم هماغه ډول اپشن دي لکه څرنګه چې موږ په ریکټینګولر مارکیټ ټول کې ویلي وي چې لومړی اډ ټو سلیکشن ورسره سافټویر فرام سلیکشن او ورسره انټرسیکټ وذ سلیکشن چې د کیبورډ شارټ کټ کیز موږ هم ویلو. نو که چېرته تاسې غواړئ دې سره یو سلیکشن اډ کړئ شفټ بټن به ونیسئ او څومره ساحه کې چې تاسې غواړئ هماغه ساحه کې به تاسې کلیک وکړئ او دغه ډول به له تاسې سره سلیکشن اډ شي. نو تاسې ګورئ چې دغه سلیکشن زه په ډېر ډول باندې اډ کوم دلته. نو تاسې ګورئ چې په دغه ډول یو سلیکشن ما واخیسته. نو چونکې دا له ما سره د دغه بیکګراوند سلیکشن شوی دی، نو که چیرته زه کنټرول شفټ آی کلیک کم دغه سلیکشن به له ما سره انورس شي او دغه کوم آبجیکټس چې په دغه انځور کې دي دا به سلیکټ شي. نو که زه کیو کلیک کړم تاسې ګورئ چې هغه نور بیکګراوند له ما سره سور رنګ کې شو او دغه کوم ځای چې ما سلیکټ کړی دی دا په روښانه رنګ کې له ما سره ښکاره شو. نو که چیرته زه اوس بیا هم کنټرول جی وهم او دغه سلیکټ کوم تاسې ګورئ چې یو ډیر ښه سلیکشن ما د دې واخیسته او تاسې کولی شئ په بل ځای کې یې پیسټ کړئ. که دا بیرته زه ډیلیټ کړم او بیا هم راشم میجیک وان ټول سلیکټ کړم، دلته یو بل آپشن دی کنټیجیس. کنټیجیس له موږ سره څه شی دی، دا له ما سره اوس آن دی. که چیرته زه کلیک وکړم نو تاسې ګورئ چې هماغه اندازه رنګ چې د هغه 32 لیوله روښانه رنګ او 32 لیوله تیاره رنګ له ما سره سلیکټ شو. خو که چیرته زه دا کنټرول ډي کړم او کنټیجیس ورته آن کړم او بیا هم کلیک وکړم نو تاسې ګورئ هماغه رنګ چې ما کوم سلیکټ کړی دی د هغې اړوند رنګ چې په دغه ټول ډاکومنټ کې په هر ځای کې وي هغه له ما سره سلیکټ کوي. یعنې تاسې اوس دلته پام وکړئ که کنټیجیس زه آن پرېږدم او دلته کلیک وکړم نو تاسې ګورئ چې دغه رنګ چې تور رنګ و د 32 لیوله روښانه رنګ او 32 لیوله تیاره رنګ یې له ما سره سلیکټ کړه. خو دغه ځای ته چې کله را رسېدلی دی یو بل رنګ شروع شوی دی هغه ډېر روښانه دی، نو په همدغه ځای باندې د سلیکشن قطع شوی دی او په همدغه ځای کې پاتې شوی دی. خو که چېرته زه کنټیجیس ان چیک کړم او دا کنټرول ډي کړم نو دلته تاسې ګورئ دا ډول رنګ دغه ډول یو تیاره رنګ چې تاسې دلته په دغه کونج کې ګورئ دا په دغه ډاکومنټ او په دې تصویر کې په دې ځای کې هم شته او په دې ځای کې هم شته. کنټیجیس چې کله له ما سره چیک وو نو موږ به کلیک وکړو په هماغه ساحه کې چې په کوم ځای کې رنګ وو نو د هغې 32 لیوله روښانه او تیاره رنګ به یې سلیکټ کړه او کله به چې یو بل روښانه رنګ یا تیاره رنګ چې هغه له ده سره فرق کوي هغه به شروع کېده سلیکشن به یې په هماغه ځای کې پرېښوده. خو که چېرته زه کنټیجیس ان چیک کړم او دلته زه کلیک وکړم نو تاسې ګورئ په دغه تصویر کې چې په څومره ځای کې هم له ما سره دغه ډول رنګونه وي هغه له ما سره سلیکټ کړه. نو که چېرته تاسې په هر ځای باندې غواړئ سلیکشن وکړئ هماغه ځای سلیکټ کړئ او نور چې څومره تاسې غواړئ هغه ورسره سلیکټ کولی شئ. کنټیجیس ځینې وختونه له موږ سره ښه تمامیږي او ځینې وخت یعنې ښه کار کوي او ځینې وخت ښه کار نه کوي. نو تاسې دلته ګورئ دلته دغه سلیکشن دی زه غواړم دا سلیکشن له دې ځای څخه لرې کړم نو که چېرته زه ماینس باندې کلیک واخلم او دا زه لرې کوم نو تاسې ګورئ دغه ډول روښانه رنګ چې په دې بیکګراوند کې نور هم شته دی دلته دغه د وریځو رنګ نو دا له ما سره ډي سلیکټ کوي. که چېرته زه غواړم دا ورسره اډ کړم نو تاسې ګورئ چې په دغه آبجیکټ کې چې کوم رنګ دغه وریځو ته ورته او سپین رنګ دی نو دا هم له ما سره سلیکټ کوي. نو کنټیجیس ځینې وخت ښه کار کوي او ځینې وخت ناښه کار کوي. راځو یو بل انځور ته ترڅو دغه کنټیجیس باندې تاسې ډېر ښه پوه شئ. دغه انځور تاسې ګورئ چې په دې کې یو ونه ده او ورسره شاته آسمان دی. نو که چېرته کنټیجیس له ما سره چیک وي او زه وغواړم چې د دغې ونې آسمان لرې کړم نو که زه په هر ځای باندې کلیک وکړم تاسې ګورئ د هماغه ځای سلیکشن دې له موږ سره وکړ یعنې 32 لیوله روښانه او تیاره رنګ یې له موږ سره سلیکټ کړه. خو دلته که یو دریم رنګ داخلیږي یعنې تاسې ګورئ دلته یو تور رنګ داخل شوی دی دلته یو سپین رنګ دلته سلیکشن له موږ سره اتومیټیکلی دلته ودرېږي او نور نه سلیکټ کوي ولې چې کنټیجیس له موږ سره چیک دی. که دا زه ان چیک کړم او دا کنټرول ډي کړم که زه دلته کلیک وکړم
نو تاسو ګورئ په دغه انځور کې چې په کومه ساحه کې هم هغه ډول رنګ هغه ټول له ما سره سلیکټ کوم. نو که چیرته زه کنټرول شفت آی وهم او دغه انځور له ما سره سلیکټ شي، اوس زه کیو وهم، نو تاسو ګورئ هلته چې هغه څومره اسمان کې هغه ډول رنګ هغه له ما سره سلیکټ شوی دی، یعنی دغه انځور کې تاسو کتلی شئ. که چیرته زه کیو دوباره وهم او دا کنټرول ډي کم او دلته ورته ټیلورنس فرضاً او یا وټاکم انټر کم، کنټیجس مې ډي سلیکټ کړی دی او په دغه رنګ باندې کلیک وکړم، نو تاسو ګورئ په دغه انځور کې چې څومره هم دغه ډول رنګ و د هغې روښانه او تیاره رنګ او یا لیول یې له ما سره سلیکټ کړل. نو که چیرته زه وغواړم له دې څخه دغه بیکګراوند ډیلیټ کړم، نو دا به لومړی انلاک کړم او په ډیلیټ باندې به کلیک واخلم. که زه یې کنټرول ډي کړم، نو تاسې ګورئ زموږ له دغه انځور څخه هغه پیچله بیکګراوند چې په لیسو ټول باندې، پالیګانل لیسو ټول باندې، همدارنګه کویک سلیکشن ټول باندې، په هغه باندې لرې کول ناممکن و، یعنی هیڅ نه کېده. د میجیک وان ټول په ذریعه باندې او ورسره کنټیجس چې موږ انچیک کړی و په هغې باندې هغه بیکګراوند موږ ډېر ښه ریموو کړ. نو دلته یې موږ ته ډېر ښه کار وکړ. خو که چیرته هغه تیر انځور کې چې دلته ما سلیکټ کوو، نو دغه سپین رنګ به یې له دې سپین رنګ سره که ما به وغوښتل دغه ځای څخه هغه سلیکشن لرې کړم، نو له دې ځای څخه به یې هم لرې کوو. که ما به وغوښتل دلته سلیکشن اډ کړم، نو دلته به یې هم اډ کوو. خو تاسې په دغه دویم انځور کې ګورئ چې موږ سره یې ډېره ښه نتیجه ورکړه. یعنې فرضاً که زه دلته یو ریکټینګل ډرا کړم او دغه ریکټینګل ته فرضاً دغه ډول یو رنګ ورکړم او دغه له دغه انځور څخه لاندې کړم، نو تاسې ګورئ چې هغه بیکګراوند یې له موږ سره مکملا ریموف شوی دی. فرضاً زه دغه ډول یو سور رنګ ورکوم، هر ډول رنګ چې تاسې ورکوئ تاسې هلته کتلی شئ چې هغه د دې کوم اسمان چې و کوم بیکګراوند چې هغه په مکمل ډول باندې ریموف شوی دی. نو په دې ډول باندې تاسې کولی شئ چې د میجیک وان ټول په ذریعه باندې ډېر پیچلی او مغلق بیکګراوند چې د نور ټولز په ذریعه باندې موږ نشو ریموف کولی، هغه د دې په ذریعه باندې ریموف کړئ. نو دا و له موږ سره د نن ورځې درس چې موږ په هغې کې په پیک سلیکشن ټول او همدارنګه په میجیک وان ټول باندې کار وکړو او د هغه مثالونه مو عملاً وویل. نو هیله ده چې له دغه درس څخه مو یو څه زده کړي وي. که چیرې مو دغه ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو لایک کړئ، زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او همدارنګه ویډیو له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. که چیرې له تاسو سره د ننني درس یا د تیرو درسونو اړوند پوښتنې وي، تاسې کولی شئ چې زموږ د واتساپ ګروپ جوین کړئ او هلته خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د واتساپ ګروپ لینک به له تاسو سره د ویډیو په ډسکرپشن برخه کې شریک شوی وي. تاسې کولی شئ له هماغه ځایه راشئ او زموږ د واتساپ ګروپ در سره جوین کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې، خدای مو مل شه.